دا چې سږکال کرکټ نړیوال جام په استرالیا هیواد کې ترسره کیږي نو استرالیا هم غواړي چې په نړیوال جام کې بدلون راولي. هغه چې څنګه بدلون؟ که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. استرالیا وایي نړیوال شلاوريز کرکټ جام کې باید ریزرف یا چمتو ورځې موجود وي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي چې د نړیوال جام پلی اف سیالیو کې باید ریزرف یا چمتو ورځې وي ترڅو د باراني ورځو جبران وکړي. د استرالیا کرکټ بورډ هیله ښودلې چې د کرکټ نړیواله شورا نړیوال شلاوريز کرکټ جام دوه نیمه پایلوبې چې لومړی یې هغه په د نومبر په 11مه نیټه د استرالیا په اډیلایډ ښار کې ترسره کیږي او دویمه یې د استرالیا په ملبورن ښار کې ترسره کیږي ریزرف یا چمتو ورځې موجود وي. د 2019 کال نړیوال 500 اوریز کرکټ جام چې په انګلستان کې ترسره شو پکې ډیر بارانونه وشول چې ځینې لوبې یې لغوه کړې او په نیمه پایلوبه یې منفي اغیزه وکړه. نو له دې وروسته د نړیوال د هیوادونو کرکټ بورډونه په دې لټه کې شول چې د باران په مرسته لغوه شوې لوبې د ریزرف یا چمتو ورځې په مرسته جبران کړي. په استرالیا کې هم بحري هواګانې د دې لامل کیږي چې چټک بارانونه ووروي او پایله کې لوبې ګډوډې شي. سږکال د نړیوال جام د شلاوريزو لوبو لپاره په داسې حال کې د ریزرف یا د ډیز اضافي چمتو ورځو غوښتنه کیږي چې د ښځینو نړیوال شلاوريز جام پر مهال د هندوستان او انګلستان ښځینه کرکټ لوبډلې ترمنځ لومړی نیمه پایلوبه باران لغوه کړه او د ریزرف یا چمتو ورځو په نشتون کې د انګلستان کرکټ لوبډله له سیالیو بهر شوه او د هندوستان ښځینه کرکټ لوبډلې په مستقیم ډول پایلوبې ته ورسېده. ملګرو دا زموږ چمتو شوی معلومات د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.